خوښ یم چې نن ورځ بیا په افغانستان کې د داخلي تولیداتو او صنایعو د پراختیا په برخه کې د کمپلو د تولید د یوې داسې مهمې فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کوم چې په بهرنیو تولیداتو زموږ د هېواد تکیه راکموي او د داخلي صنعت په پیاوړتیا کې مرسته کوي. له هر څه وړاندې د فابریکې مسؤلینو او ګرانو هېوادوالو ته د کمبلو د تولید د دغې مهمې فابریکې د فعالیت په پیل ډېره مبارکي وایم او الله پاک دې دوی په دغه خپل کار کې کامیاب او بریالي ولري او موږ به دعا ورته کوو چې نور هم دوی د پرمختګ په لور روان وي. د کمپلو د تولید په یاده فابریکه کې د 910 میلیونه افغانیو په مقدار پانګونه شوې ده چې په لومړي کې به یې په ورځ کې تولید ظرفیت 1000 واحده وي او شاوخوا 900 کسانو ته به پکې مستقیم او غیر مستقیم د کار زمینه برابره شي. الحمدلله دا به څوک نه وایي چې مثلا که د لسو انسانانو دپاره د کار خدمت طریقه برابره کړي دا موږ ته ډېر غټ ارزښت لري. دا چې دوی خپله دا خبره کوي چې د 300 انسانانو دپاره دلته د کار زمینه برابریږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ځکه زموږ هېوادوال که ګورو نورو بهرنیو هېوادونو را روان وي او څونه په یو زناناتو څونه په یو ښاریو تکالیفو اخته کېږي. که موږ دغه کوشش وکړو په خپل ملک کې د خپلو هېوادوالو دپاره د کار زمینه برابره کړو موږ به انشاءالله دې ته تر هر څه ترجیح ورکړو ځکه په دې کې د انسانانو د ژوند ژغورل دي. تاسې هم اورئ موږ یې هم واورو چې کوم انسانان پر دوی هېوادونو نه ځي نس به هغه خپل مطلب ته رسېږي نس پر لارې باندې پوچېږي یا مري او یا په داسې ځایو کې ځای پر ځای کېږي چې په میاشتو میاشتو د ژوندو د مرګ درک نه وي. نو دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. موږ بیا هم دې فابریکې مسؤلینو ته مبارکي وایو. الله دې نورو پانګوالو نورو دا صنعتکارانو ته توفیق و توان ورکړي چې خپل ولس په خپل ملک کې خودکفا کړو او دوی ته په خپل ملک کې د خدمت او د کار زمینه برابره کړو. د داخلي صنایعو څخه د ملاتړ په موخه دغې فابریکې ته د افغانستان د کرنې پرمختیا صندوق یا IDF له لوري د مرابحې اسلامي تمویل قرارداد له مخې د 100 میلیونه افغانیو په ارزښت اړوند ماشینونه اخیستل شوي دي تر څو د پانګونې د لګښتونو فشار ورباندې کم شي. تر ټولو مهمه دا چې په یاده فابریکه کې به د هېواد له خامو موادو یعنې له وړیو او پنبې څخه د استفاده کېږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا سبب وګرځي او په غیر مستقیم توګه به د کاري فرصتونو په زیاتولو کې مرسته وکړي. د وارداتو د تعویض د اغېزمنو سیاستونو پلي کول او د داخلي صنایعو ملاتړ او وده د هېواد د ملي اقتصاد د پیاوړتیا او د اقتصادي خپلواکۍ پر لور ډېر مهم ګام دی. کله چې په هېواد کې د پانګونې کچه لوړیږي ورسره په څنګ کې د کار موندنې فرصتونه زیاتېږي د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه کمیږي د ټولنیزو ستونزو مخه نیسي پر بهرنیو وارداتو د هېواد تکیه راکمیږي د اسعارو د وتلو مخه نیسي او په ټوله کې د هېواد د اقتصادي ودې او پراختیا سبب ګرځي. لله الحمد تاسې ټولو د دې ستر واقعیت شاهدان یاست چې په وطن کې مو امن دی اداري فساد ټیټې کچې ته راکښته شوی دی د هر ډول لویو متوسطو او کوچنیو پانګونو لپاره ښه زمینه مساعده او برابره شوې ده.
د تل په څېر د هېواد په ټولو محترمو تجارانو او پانګوالو باندې غږ کوم چې په خپل ګران وطن کې پانګونه وکړي. په دې سره به مو له یوې خوا خپل مشروع کاروبار پیل کړی وي او له بلې خوا به مو د هېواد اقتصادي ودې سره اړینه مرسته کړې وي. په پای کې د نوموړي فابریکې له مسؤلینو څخه مننه کوم چې په هېواد کې دا مهمه پانګونه کړې ده او له دوی څخه په ټینګار غواړم چې د تولیداتو په برخه کې خپل ملي مسؤلیت په سمه توګه سرته ورسوي او د هېوادوالو ته د منل شوي معیارونو په پام کې نیولو سره باکیفیته تولیدات وړاندې کړي، تر څو له یوې خوا داخلي تقاضا ته ځواب وویل شي او له بلې خوا د دې زمینه او امکان هم مساعد شي چې اضافي تولیدات بهرنیو هېوادونو ته هم صادر شي. د افغانستان د اسلامي امارت په استازیتوب د دې تولیدي فابریکې مسؤلینو او نورو ټولو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ورسره کوي.